خواجه آصف ته د منظور پښتین وحید عمر رحمت الله نبیل او محسن داور ځوابونه. سلامونه لیدونکو، دا چې خواجه آصف څه کړي دي او دوی ورته څه ویلي دي په دې ویډیو کې وګورئ. د پاکستان پخوانی د کورنیو چارو وزیر خواجه آصف په ټویټر کې یو ټویټ کړی دی او دا ټویټ د سیمې او په خاص ډول د افغانانو غبرګونونه راپارولي دي. خواجه آصف په ټویټر کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو او په قطر کې د طالبانو د مرستیال ملا برادر د عکس په پورته کولو سره لیکلي و چې زور ستاسې سره دی او الله زموږ سره دی، الله اکبر. د نوموړي دا ټویټ د زیات شمېر افغانانو او په خاص ډول د افغان لوړپوړو چارواکو د غبرګون سره مخ شوی او د دې ټویټ په جواب کې د افغان ولسمشر لوی سلاکار وحید عمر ورته لیکلي چې کله چې تاسې د دفاع وزیر وئ همدغه ملا برادر ستاسې تر شکنجو لاندې او محبس کې بندي و. تاسو وزیر وئ پر یو مکتب د طالبانو په یو برید کې 149 ماشومان ووژل شول، نو خدای د دوی سره نه و؟ تاسو چې وزیر وئ هم مو د الله اکبر نارې وهلې. له ښاغلي عمر څخه وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پاکستان سره د امریکا د میلیونونو ډالرو مرستو ته په اشاره خواجه آصف ته لیکلي دي چې د پاکستان ریاست چې تر اوسه میلیونونه ډالر اخیستل هغه د چا و؟ د دې غورځنګ یو بلې مخکښې څیرې او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داور خواجه آصف ته داسې لیکلي دي چې خدای نه ظلم کوي او نه د ظالمانو سره دی، الله د یوې ذرې په اندازه هم ظلم نه کوي. د افغان حکومت د ملي امنیت پخوانی مشر رحمت الله نبیل هم د ټویټ په جواب کې ورته لیکلي دي چې آصف جی خدای ستاسو په اجاره کې نه دی بلکې وژنې، وحشت او غارت تاسو ته پاتې دی. په دې وروستیو کې د ځینو پاکستاني پخوانیو او اوسنیو چارواکو د طالبانو په ملاتړ ټویټونه کړي دي. پاکستان رسما د خواجه آصف د ټویټ په اړه څه نه دي ویلي. له دې مخکې څه موده وړاندې د پاکستان د پخواني لومړي وزیر پرویز مشرف یوه ویډیو راوتلې او مشرف پکې وایي چې دوی طالبانو ته وسلې ورکولې او افغانستان ته د جنگ لپاره لیږل. اوس مهال د افغان حکومت او طالبانو ډلې ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو شپې ورځې تیریږي او د دې تازه مذاکراتو د پیل څخه افغان ولس هیله لري چې د اوربند په پیل سره به د مذاکرات دوام پیدا کړي او هیواد ته به یو تلپاتې سوله راشي. له تاسو مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیدله. که په دې اړه تاسو کوم نظر لرئ زموږ سره کمنټ کې شریک کړئ او زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کول هم درنه هیر نشي. تر بلې ویډیو د خدای په امان.